د پښتو زده کړې مینوالو سلامونه. نن پر کډواله او نومواله یې خبرې کوو. تلفظ یې یو شان دی او توپیر یې څه کېدی. مخکې هم خبرې ورباندې سوي، خو نن بیا هم په دې کوو چې نور روښانه سي. اولنۍ جملې ته ګورئ، کړۍ تاو کړۍ. دا کړۍ ده او دا کړۍ ده، تلفظ یې یو شی ده، خو دلته کړۍ چې ده حلقه ده. کړۍ یعنې حلقې ته وایي، نوم څه. او تاو کړۍ کې بیا فعل دی. نو په دې اوله یې کې چې د نومواله یې راغله. ولې راغله؟ ځکه چې نوم دی. او دویمه کې کډواله یې راغله، ځکه راغله چې دلته فعل دی. دویمه جمله ده وړۍ راوړۍ. وړۍ خو به پیژنئ، د میږو او وښ ویښتانو ته وړۍ وایي. بیا نور ته پښتو کې ځان ته نومونه دي، مثلا د وزې ویښتانو ته وزغنې وایي. خو خپلې خبرې ته راځو. وړۍ راوړۍ. وړۍ کې نومواله یې راغلی، ځکه راغلی چې وړۍ نوم دی. او راوړۍ کې یې باندې همزه راغلی، ځکه راغلی چې دلته فعل دی، که څه هم دواړه تلفظ یو شان لري. یا ملالۍ راولۍ. دلته لی او دلته لی یو شان تلفظ لري. لالۍ چې د نوم ده او ځکه په نومواله یې لیکل شوی، یعنی یې لکۍ لري. او راولۍ کې چې دا یې همزه لري، ځکه چې دا فعل دی. هیله ده چې دې جملو سره به تاسو ته د کډوالي او نوموالي یې توپیر روښانه سوی وي. مخکینیو ویډیوګانو کې هم ما په دې خبرې کړې وې چې مثلا نرمه یې پر څرګنده یې کله اوړي، یا اوږده یې پر څرګنده یې کله اوړي، یا څرګنده یې پر اوږده یې کله اوړي. تقریبا 10-12 ویډیوګانې جوړې سوې. او دې نه وروسته به بیرته راځو موږ او تاسو رسنیزې ژبې ته.